په منځني ختیځ کې د ایران او اسرائیل ترمنځ سیاسي او امنیتي رقابت له کلونو راهیسې دوام لري. دواړه هیوادونه مستقیمه پراخه جګړه نه کوي، خو په نیابتي جګړو، استخباراتي عملیاتو، سایبري بریدونو او سیمهییز نفوذ کې سخت رقابت لري. دا ویډیو د دواړو هیوادونو نظامي ځواک، د شمیر، ټکنالوژي، ستراتیژي او دفاعي وړتیا له اړخه پرتله کوي. عمومي نظامي جوړښت: ایران له سیمې د نفوس او پوځي شمیر له مخې لوی هیواد دی. شاوخوا 6,000 فعال پوځیان او سلګونه زره احتیاطي ځواک لري. د ایران نظامي جوړښت دوه مهمې څانګې لري: منظم پوځ او IRGC. سپاه پاسداران نه یوازې نظامي بلکې سیاسي او سیمهییز نفوذ هم لري او د ایران د بهرنۍ ستراتیژۍ اصلي وسیله ګڼل کیږي. اسرائیل بیا له نفوسه کوچنی دی، خو پوځ منظم، مسلکي او عصري دی. د اسرائیل ډیفاینډر فورس تر چتر لاندې شاوخوا 170,000 فعال پوځیان او نږدې 500,000 احتیاطي ځواک لري. اسرائیل د اجباري عسکري خدمت سیستم لري چې له امله یې د اړتیا پر وخت ژر لوی ځواک راټولولی شي. هوایي ځواک د اسمان واکمن: د هوایي ځواک له پلوه اسرائیل په سیمه کې مخکښ بلل کیږي. دغه هیواد پرمختللي جنگي الوتکې کاروي لکه F-15 چې په پټه ټکنالوژي سمبال دي او د دقیقو بریدونو توان لري. همدارنګه د F-16 فلایټینګ فالکون الوتکه هم د اسرائیل د هوایي ځواک مهمه برخه ده. د پرمختللو رادارونو، استخباراتي سیستمونو او دقیقو بمونو له امله اسرائیل کولی شي لري واټن هدفونه په لوړ دقت سره وویلي. ایران هوایي ځواک لري، خو زیاتره الوتکې زاړه ماډلونه دي. د بیلګې په توګه F-14 او MiG 90 الوتکې کاروي. د نړیوالو بندیزونو له امله ایران پرمختللو لویدیځو الوتکو ته لاسرسی نه لري، خو په وروستیو کلونو کې د بې پیلوټه الوتکو په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. په عمومي ډول که یوازې هوایي جګړه وڅېړل شي، اسرائیل برلاسي ښکاري. توغندیز ځواک او دفاعي سیستمونه: ایران د بالستیک توغندیو په برخه کې د سیمې له سترو ځواکمنو هیوادونو څخه دی. ځینې توغندي تر 10,000 کیلومتره پورې واټن وهلی شي. دغه هیواد د برید لپاره زیات شمیر توغندي تولید کړي دي او همدارنګه د شاهد 146 په څیر ډرونونه کاروي چې په جګړو کې کاریدلي دي. اسرائیل بیا دفاعي سیستمونو کې ځانګړی شهرت لري. ایرون ډوم سیستم د لنډ واټن راکېټونه شنډوي او ډوایټ سلنګ منځني واټن توغندیو پر وړاندې کارول کیږي. دا سیستمونه اسرائیلو ته دا توان ورکوي چې ډیری توغندي په فضا کې شنډ کړي. په دې برخه کې ایران د کمیت له اړخه پیاوړی دی، خو اسرائیل د دفاعي ټکنالوژۍ له مخې برلاسی دی. ځمکنی ځواک او ټانګونه: ایران زیات شمیر ټانګونه او زغروال وسایط لري، خو ډیری یې زاړه ډیزاینونه دي. د ایران ستراتیژي د پراخو ځمکنیو ځواکونو او سیمهییزو متحدینو پر مټ ولاړه ده. اسرائیل بیا کم شمیر خو پرمختللي ټانګونه لري چې د نړۍ له خوندي ټانکونو څخه شمیرل کیږي. د اسرائیل پوځ لوړ روزل شوي عصري وسایل لري او د چټکو عملیاتو توان لري. بحري ځواک: ایران د فارس خلیج په سیمه کې قوي حضور لري. چټکې بریدګرې کښتۍ او سمندري توغندي کاروي او د نامنظم سمندري جګړې ستراتیژي تعقیبوي. اسرائیل کوچنی خو پرمختللی بحري ځواک لري. باور کیږي چې ځینې اوبتلونه یې د لرې واټن توغندیو وړتیا لري. دفاعي بودیجه او ټکنالوژي: اسرائیل کلنۍ دفاعي بودیجه تر ایران لوړه ده او له پرمختللو لویدیځو ټکنالوژیو څخه ګټه اخلي. پرمختللي سایبري سیستمونه، استخباراتي شبکې او دقیق وسلې ستر امتیاز دی. ایران که څه هم د بودیجې له پلوه ټیټ دی، خو د داخلي تولید توغندیو او ډرونونو په برخه کې ځان بساینې ته رسیدلی دی. که مستقیمه پراخه جګړه رامنځته شي، نتیجه به یې د جګړې په ډول پورې تړلې وي. که هوایي او تخنیکي جګړه وي، اسرائیل برلاسی ښکاري. که اوږده سیمهییزه او نیابتي جګړه وي، ایران د خپلو متحدینو او توغندیز ځواک له امله پر اسرائیلو برلاسی دی. دواړه هیوادونه داسې ظرفیت لري چې جګړه پراخه او خطرناکه کړي. په پای کې ویلی شو چې ایران د کمیت او توغندیز ځواک استازیتوب کوي، خو اسرائیل د کیفیت، ټکنالوژي او هوایي ځواک استازیتوب کولی شي.